رڼایي د علم واخلئ په تیارو کې سفر ګران دی د غفلت د خوبه ویښ شئ نوی ژوند نوی دوران دی او دا د جهل په تیارو کې به تر څو په خوب ودئ دا د غیر ترقۍ ته به تر څو ګوته پخلی د تاریخ او ثقافت نه ناخبر ولې پراته یئ ای زما د هېواد وروڼو تاسو څه شوئ تاسو څه وئ د تیارو نه را بهر شئ ور راوختو روښان دی د غفلت د خوبه ویښ شئ نوی ژوند نوی دوران دی او دا بې علمه سړی څه وي داسې وي لکه چې نه وي د ژوندون په لارو تګي د اور غر ته ورخاته وي او داسې وي لکه ولاړ چې ورخاته ته په مانځه وي یا په مثل د سرو ګلو چې ولاړ په ډېرانه وي چې په ستورو کې اوسېږي دا د نن سبا انسان دی د غفلت د خوبه ویښ شئ نوی ژوند نوی دوران دی او دا ګلونه ماشومان چې د وطن هسې ریزېږي زما زړه به ولې نه چوي چې په خاورو کې لوبېږي هېڅ پروا یې د ځان نشته مستقبل یې تباه کېږي تربیت ورله پکار دی ګنې لاړو خاورې کېږي ماشومان کله پوهېږي چې دا ګټه دا تاوان دی د غفلت د خوبه ویښ شئ نوی ژوند نوی دوران دی هر طرف ته ګورم حسن نندارې دی چیرې مې بیا او بیا دې شونډې سرې دی چیرې مې بیا او بیا دې شونډې سرې دی هر طرف ته ګورم حسن نندارې دی چیرې مې بیا او بیا دې شونډې سرې دی نظر مکې چې هر طرف ته ګورم حسن نندارې دی لغړه چیرې مې بیا Onda deixam de escrever. Toquera, cara! Toquera, cara! Vamos matar a Darama! Todo el mundo puede ver todo lo que hay en Darama. जल्दी लगा फिर कुछ लगे जल्दी सबर न शेकवले जमीन में मस्ता रंगीन भी जमाला से गुब्बारा वाला सगाई मातकड़ा और जमाला की लाटू आ गए मगर सुबह हुआ खाना मुंह किसी निश्चय वाले सड़िया को सर मैं स्कूल ले गया रे अब मकला दिन दिन जाती बच्चिया अब ऐसी क्या तूने जरा पे सिरावल ज्यादा और के दशा बता जा हाँ तुमने देखा जड़ी से स्कूल तक दी जड़ी क्या है माँ चिरागी तपोस देना होगा आओ के दशा बता रख जा ना कबूल तकी Nang tumra gusti ki nang jaka tumra gamjan kli कि बच्चे रागले हुए कि रंगीन जो वाला माँ हालांकि रंगीन को सारे स्कूल ले गए दी खलक तो बस तुम पूरे सारी शैतानी बल तो कर अनुम रंगीन राजी अल्लाह के खैर की बस सो क्या लगा खुदा पाक ब्याह सहार से ब्याह पर दरवाजे पर नंबर न मिलाएगी जरा रमा या जमा खुदाया दरालमा और ममता दरालमा सदे खुरैया नामा रंगीन नंदिया चिंता न दे रहा गया और मास्टर चेता चिंता वानी खा खुरैया बरता जे दर्जा खा दे कम जमीन तले जे खा ए सड़े अभ्यास स्वतंत्र का प्रेम तू को दरवाजी की ए खजिया गलत सही है नन रंगीन दे स्कूल में तले ओहो को सही इन हो देर तंगराला माँ सरवा कमा इन मास्टर को चले माँ जमा स्कूल था ये बिया पर आता सवाई रंगीन प्यारा चलता रवानी तेरे को उस सब्जी में पकड़ेगी प्रेगे दमड़ी जी दिराले इनी वस्कले अतिवे जिचे वस्का दचिदा नशब उरुस्ता कोमा कोला अवल जमा जो जी ने दे मस्ते नशको जकमा खुद ये खैर होती ये लेवने बल लेवनी पत्ते लावे या जमा खुदा
وزګورې وړو چې شاید افریدي چاني شاټوم ښه یو دوه Ay, ay, Mori, Mori, ay, 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 ملنګي تک غمګین آواز راغی پاس غیره نه ته ما سکول ته را لېږلې ته ما دلته کرکټي کې دا څه دي زما خیال دی ته سکول ته جو نه تللی او کوم سبق درته ماسټر وایي په هغې عمل به ونه کې دادی عمل خو پې کوم دا څنګه عمل کې پرون موږ ته ماسټر صاحب سبق ویلی و هغه وي چې دا نبي کول نه دا وجود دپاره ډېرې ښه وي ښه بچیا صحت دپاره دا والو ډېر ښه دي مګیا شبه مشر السلام علیکم دا هټلر بچی مې دلته راوستو یره دنه خو ډېر تنګ رالم کله چا کره ګټې غورځي کله چا شیشې ماتوي کله چا بیرې شو کوي کله د چا صبر وکړه لږ په حوصله شه څه په قلاره کښېنه لږ سلام جواب والا څه دا هوا په سور روانې کښېنه مهرباني وعلیکم السلام کښېنه په ناستې مې خبره اوره چې تاسو سره مې خبره کوم ستا دا ناظرین زوی نه په ټایم باندې سکول ته راځي نه په سبق یې څه دلچسپي اخلي زه څه وکړم ماسټر صاحب زه خو سهار سکول ته رالېږم خو ته اوس نه راځم څه ورته راکړم ګوره مشره تا دا زوی 3 घंटे موږ سره یي اور 21 घंटे تاسو سره یي چې په 3 घंटो کې موږ د علم تربیت کولی شو تاسو په 21 घंटो کې ولې نشئ کولی تربیت واوره تورمخیه واوره سرکوزیه ماسټر په مخ کې د وشرم ولم که نه ساده خو سر د ټیټ نیولی تچ کدو یاره ماسټر صاحب ما خو ډېر په زول خبرې وکړلې خو چېرته خفه رانه نه شئ ګورئ ښه زه به لاړ شم کور کې به یې سمجاو کړم السلام علیکم د لاړ شه تورمخې غونې خپل په ګلاس کې کښېنه اور ماسټر صاحب او تاسو بیا که دو منټ توجه ساتئ او که دوسه سبق نه وي نو ما به د اطلاع ماله تاسو راکئ او اوس تاسو لاړ شئ تاسو تللی شئ لاړ شئ ځئ یاره دا دې سپینه کوي دا نه سمېږي سبقی پلار نوري سبقی بچنی درته ورکه شولې بس بیا تا شور جوړ کړی دی څه چل دی څه قیامت دی سبزی د قیامت نه کم دی هغه هم په سکول کې پرېښودو او بازار کې را باندې ناوخته شو شبه د سبزي پخه که شبه قیامت زما زوی رحمت دی قیامت نه دی او شیطاني خوالوړو کې کوي تو غواړي زما د رنګین فصلې لګیاو ته د کمې ښایې سهار نه تلې بسې سبزي راوړه یاره ښځې ما خو تا ته ووایې کله چې رنګین مې سکول نه بووالی په بازار کې را باندې ناوخته شو هلته سبزي زرواله وږی شوی ما ظالم لورې السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر رالی سهار نه تللی دی بسې سبزي راوړی دی ټولو تاسو خفه کېږئ ما دا خو زمونږ د روزانه غلمه دی تاسو کښېنئ زه ستاسو دپاره ډوډۍ پخوم ښه د ګاونډیانو پر مخ کې ورشم یو څو ځله روټۍ پخې سړیا رخصت پر مخیا وای قربان شم زما بچیه ایده مخکوري مورې ما یو پیسې راکړه زما بچیه ورکاو پیسې ستا پیسه دا وایي مورې دادي ته به نه ګورې څه شول کې زموږ خو دغه یو بچی دی غاښونه لوی چې غاښونه به یې نه ګورې بس ماشوم دی غوسه مه کوه هر دې ښکرې نه نو خلک ورته کوچې وایي دا رستا خراب کړو ښځې دا د شیطانانو نکاح دی نکاح پرېږده شیطانانو نکاح نه دی تعزیز تا خراب کړو ښځې تېزې مې ووهې ته دا وایي چې معصوم دی معصوم ژوند دې راته خراب کړو خبره خو واوره بیا چې چل دی ښځې دا شکې ده خبره درته کوم بیا دې څه په زړه ارمان دی وایه ځه اوهو تاسو د پلار او د زوی په غلمه کې ما خبره یې شوه هغه مو ټکي کاکه راغلی و سنګین لالا را روان دی څلور بجې اډې ته لاړې شه ټلیفون یې راغلی و هېڅ دنه نه شي شم
په دې کې د خوشحالۍ څه خبره ده مړي غاښونه دې پړکه سړیا بدکاري یو خو رنګین لاله په سر در کړی دی خولې له یې راویستمه علاوه پکې لاله رنګین راځي الله دې خیر کړي اډې ته ځي ها چې راځم چې روټۍ پخ کړي ښه دې مانځه ته خو هم پرېږدې که نه د پلار جوړو بسم الله پسې وایه خلا خلا خبره واوره خبره دا ده چې اډې ته لاړ شه لاله به راځي ډوډۍ خو هم پرېږدم مړې خفه کېدو خو مه که نه د ډوډۍ خو وخورم که نو بیا به نه ناوخته به شي که نه د ډوډۍ خورم نو ځېږم به که نه راځي पूरा करे की परेशान है बोले ना तेरा आगे नहीं वो आसान है बगैर देखल रख कर है बाजू लाला दे बस करना दे दी देखो वो तो खाली अरे तो तो क्या हो रहा है बस 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 मैं तेरे साथ का बोल बोल तेरे बोल बोल زر به راځي राजम राजम اډې ته لاړ شه فلم ته لاړ نه شي وای زما لونګین بچیا نو خپل ول شي دی لالا دن راځه پر کې دی راځه ها لالا تاسو خیر خیریت سره راورسه ته تکلیف ورته ملاو نه شو پترګي څنګه ولاله برابر امې کې څنګه وي پې مې کول کنه لالا तेरा लाला हमारे तो स्कूल के दाखिल करे देखना स्कूल जब मैं लगा था पापा की नहीं टपलो बेटा लाला तो स्कूल में रंगीन करे रे काकाजी रंगीन चे पकम स्कूल की सबक कोई कना अल्तबजुम सबक कोई मा चियाला वनगिना अलत इंसानान सबक कोई तो बगैर बांगी न चलत ले नशे रंगीन जमाना बगैर स्कूल तक लेशी काका दाजी दाऊ गोरा जुम बांगीना बगैर लेशम का सबसे बेवकूफा हम मास्टर से बदल मुसीबत में नहीं रखते करे रे यार सर मास्टर पर गिरा सोते सर जमाना जे क्या दे कुर्बान तम मास्टर न लाला दुमना हालत अली मास्ता दुमना खपले सड़े रे जो जमा चिरे वाला मास्टर से मुलाकात वकमा यार शमकई तो जमा कपड़े रवाले चिवागुन नमा हां शमकई दे फराशल गुडी फराला शमकई जमा देरुल रोडे बंद बसका और जमा की मास्टर से वाला मका और ته فکر مکاوه तो शब जमा कपड़े जर रवाला शबा कपड़े में खरे निश्चय देला ډیره فدا رالما علي ولي ولي رنگین ماما ولي دا بیا ولي وار پتا را روانه خیر خوده کنه دا بیا ولي په سبا غدا دی خیر چرته دی ماستر صاحب الته میرول د کلی نه رالو ابل نو سره وراره رالو رنگین ماما په دې کې زیره دوسه خبره را روړ دی راغله په دشمن خو دې نه راغله ماستر صاحب یریګم به ولینا لاول من په یو سترګ دړو اوس مې په دوه سترګو دړ دی لاول یو لیونه ور سره بل لیونه رالو ماستر صاحب زه خلا زوی وراره مې داغه نه دوه قدمه مخ کې دی یو رنگینو بل لونګین
ماسټر صاحب د مطلب خبره خو زما له پاتې وه نو چې کار دی وروڼه مې غله کړې ده ماښام نو چې ته اوسګار شوې او فارغه شوې نو هلته به راشې ډوډۍ به وخورې زموږ سره ښه ماسټر صاحب اوس خوځګار نه یم او زه وړو سبا سکول چوټي شي نو بیا به زه حاضر شم او اوس په خیال لاړ شې داسې نه چې بیا په لارې چېرته ورغاړې نه ماسټر صاحب روټۍ خو هسې بانه ده خو زه یم چې تاسو راشئ زما د ورور سره ملاقات به کوئ او چې څه د غریبۍ پښتنو دي هغه به وکړو او لږ ګپ شپ به پکې زما ورور سره ولګې هېر دې نه شي ماسټر صاحب ورېښه لازمي السلام علیکم ډېره ډېره مهرباني یاره ډېر ساده سړی دی اوف ګرمي ده دې خوا راشه ما دا څه د صدقې د بسکوټو غوندې شونډې پړسولی دی لالا زه خو دې ګرمۍ تنګ کړی یم او ته به ستړی شوې دا خپه دې راکړه چې چاپي کم دله ما پیسې ما زه پیاده نه یم راغلی سکي ته مې زړه شوی دی راځه چې سکي وکړو راځه راځه خیرنا په خیر څه خو بللې دادا بره کلی کې خیر خیریت وکړه نه تکلیف ورته میلاو نه شو په لارې که نه خیر خیریت راغلی نور څه تکلیف ورته نه او دا دې څوک ځای دی سبق وایي که دی څه کار کوي ټولې نه مې راوستو او ما وی چې څه غواړي خسپې راله وکړي پیسې میسې چې موږ پردی لور مې په بنده کړې ده نو کم سے کم چې څه مزدوري وکړي چې واده وله وکړم واده دا څه وایي لالا دا عمر د واده کولو دی لالا ته د عقل نه کار والی دا لکه د عقل نه خو مې کار اخیستی دی که نه ځکه خو مې دلته راویستی دی په دې عمر کې دله واده مه کوئ دا عمر د واده کولو نه دی او د باندې ښه تعلیم وکړئ او چې ژوند یې ښه تېر شي دا خو په تاسو باندې ظلم کوئ په دې عمر کې د باندې ښه تعلیم وکړئ کله په باندې دا ظلم کوئ تاسو د دې په اړه کې تعلیم قدر پیدا کړئ ډېره ښه ده ماسټر صاحب ستا خبره مې په غوږ ولګېده انشاءالله چې سبا به د رنګین بچي سره به مې د رنګین بچي هم سبق لګي दादी मारे गाना लाउंडिंग शेर का बोल आओ कहना देर फन बहु की تا شو پړ دې رکبه کې چرتا نه दादी راځي ته ما ته ټول دنیا معلومه ده بچیا دا تاسو ساما معلوم دی پیسہ مسکه لالا کوم معلوم دی یار دا ارس معلوم دی لالا واغه دې ورته نه معلومه کم دې چې عقل ملاويږي نه واړه دي دیبا نه ورکه دی دې د مړه په هر وخت نشول پر سوالې له مړو تک راځي واره په کلار نه پرې خو دې دې ځان له وګرځي دسپرلی مستهوا چمن چمن څنګه شي خطا چې نصیب شي دیدن دسپرلی مستهوا چمن چمن څنګه شي خطا چې نصیب شي دیدن
पसंदा तो खुशाल है मुसाफिर को गुल वतन जो वतन नशी खफा नसीब शीदन वड़ो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नन्ना पज़स्तासो उस्ताद मुखा टोल बस सबक वए और कच्चा सबक वनवे कसम दे क्रिकेट पे हुकम क्रिकेट सबक पवए करना और जानते अल्लाह का रंगीना दाजीरी तिना खुलू कना असी तो कलू नमूना बाखलूनो नरे खान हाजिर मैडम यो खुदाया दाना रे दारस करो बोरे से वही सारे मैडम हुई मैडम से तो वही दाखुल पटा ना दाखु पकड़ ले बेचानु माफू यार बुलाले अय्यमा वही दाखु गुलाले ना सुराले माता गुलाले कम सुराले ज्यादा कारी जम्बोला माता पूरा दुनिया पे यो स्तरगा कारी ताता जब दोस्तर गु नखकारा मा शोदा तारा नराती तुम मुल कशा करता Yang membuat syaitan yang terbakam kuaksa masa barokan. Macam saya arangin atau angin yang dia berjelasnya wahai kay tahu di teman-teman kasih sore. हाँ रबो सरो से गोरम का खेरे दादल मुतक से मास्टर आ गए रंगीना लवंगीना उतरे गए शादोगान उगलते मंडी हुआ है कदरो पासन दरो देनी यो मास्टर तबल मास्टर को न सीधा सुमर जुलम दे बोलते से माहू शैताने लगे आओ तो खुद शैताना ने दासे पाकी लगा गई की दी तू ना पाकवी बस चले मास्टर से बस छोड़ दे मास्टर से वो इधर ददरे उन्हें आशना तंग करें दे तालीम ने इस तवज्जो न वर्कवी और पर शैताना की कार शैताना का कार ले ले और जदी देर ज्यादा तंग करें जदी का नोट सबक न समझे तुम हाथ के तंग करें तासु टिक वाय मशरा दो शैताना ने हाथ न जाती शहीदी दो राजन मन बखर चेक को मा तासु मा दफ्तर तरह वाले रंगीना रंगीना दफ्तर तरह आशा
हाँ मास्टर साहब दो समझ अगर रजिस्टर में बता तो है मेरा تاسو دلته سبق لراځي که مستیانو لراځي دا د مستیانو ځینې سبق دی تاسو نه تاسو کومه ولې مستیانې کوئ دا سکول د علم لپاره دی د مستیانو لپاره نه تاسو ته وګورئ د عمرونو څخه وګورئ اوس په مخونو خو ګیرې راغلې لیکن عقل لګې رانغلی یا شرم و دا وطن مونږ په علم حاصل کړی مستیانو نو که مستیانې کولې مونږ به د دنیا والا ډېر شاته پاتې شو زما تاسو د نن دا نصیحت دی چې کله تاسو مستیانو ډېر صبر شو ګل ما د سکول ته راځئ کله تاسو د تعلیم قدر او قیمت معلوم شو زما د سکول دروازې به همیشه تاسو لپاره کولا وي ځکه چې تاسو منل ما دا شرط دی چې تاسو هغې په سکول کې نشئ خو څوک به تاسو د تعلیم قدر نه دی معلوم شي او دا سکول زما د علم اصلو لپاره کولاو کړلی د مستیانو لپاره نه او اوس تاسو مور پلار به دا سوچ کوئ چې واړه مې سکول ته تللي او تاسو دلته په سکول راځئ نو هغه مستیانو نه راځئ تاسو د مستیانو نه علاوه نور بل څه کسب نشته زما نن تاسو ته ما ته وخت ویلي اوس درته بیا وایم چې زما تاسو ته دا شرط دی چې هغه پر به سکول ته نه راځئ څو به تاسو د تعلیم قدر او قیمت نه دی معلوم شي ځئ اوس روغ شئ نه مخونه خو زما د مخې نه پناه کوئ ځئ دې نه الله دې ستاسو په حال باندې رحم وکړي ماشر صاحب تاسو نه معذرت کوم تاسو ته ډېر تکلیف میلاو شو تاسو تللی شئ جي ډېره ښه ده جي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم فکر مه کوئ ما کارخانې له جوړې دي او انشاءالله ما خانه پورې به دا ټول ډک شي زما نوم د ډاکټر پشمدینه هر چا ته مې د زړه د سپین وای الله ما ته ښکاري چې نن د خلکو د جراثیم او د داشتینو خوړل پرېښي دي یا د خوراک په شکلونو کې د جراثیم ملاوټ کم شوی دی زما نوم د ډاکټر پشمدینه هر چا ته مې دا زړه د سپینو زه نه پرې ارام به وکړم بیا به په خوب کې ښه ترکیب ځان نه ووایم خدای دې خیر کړي خدایا دا خو ماته تخیله ښکاري دا د کومې زمانې ماته ښکاري دا خو څوک ډاکو دی تا سره دوايي نشته دا خدایا ماته خو دې زمانې مریض نه ښکاري دا خو ماته دې زمانې مریض نه ښکاري دا خو ماته دې مریض ښکاري ما ته داسې ښکاري چې تا ته خپل د ژوند سره مینه نشته پرېږده زما مینه شته خو له مینه ځایته نو بیا زما علاج وکړه
تاسو دې تمانه پیژنې شمشتو ما ته خلک بدرمنی وخرم دته کینه بدرمنی شه ځان له دې متشایع راوستي ما راوستي دي نو د مې راوړل کینه بدرمنی کینه خیر راځلو کوم درځه تاسو څه ویلې او څه چلته دلا په کوم ځای درځه په دې مې ډېر ټل دی سترګې په دې غشي لګېدلې کلور چا او بکواس شوټینګ راځما او خر پلت وولم مدرسه تاسو شوټینګونه او د خرو د ګورو سره یې او زه به تاسو چې علاج وکړم چې ته به د بدرمنۍ نه شاهرخ خان جوړ شي د خولې نه لاسخات کېږي دا خلوته نه پاکې بدره زما نوم د ډاکټر پشمدینه هر چا ته مې ډاکټر دی سپینو مالا سپنو لګوه او داسې څنګه لګوه چې ښکلی شم داسې څنګه مې راولګوم چې راتلو وخت به د ډېر غاندې روغ ښکارې چمچټو راشه دا خوله دې بند کړه راشه چې داسې څنګه ولګوم چې دا راشه چې دا پوره دنیا درته حیرانه شي پوهېږئ که نه زما نوم د ډاکټر پشمدین هر چا ته مې دا زړه دی سپین یو خبره ته کوم درته ولې ستاسو ښه دا ښه شي چې دی که نه دا سپي ده او دا تسمې او دا کپړې هم پاتې لاندې وکړو او بدل کې او په بدل کې خلاص خپل دې په بدل کې ماشاءالله دا خو نو ښکاري د دوی نه کار راغلی د دوی نه بدل کې باندې خپل واه زمانم د ډاکټر پشمدینو هر چا ته مې دا ورځ دې سپینو نن به زه تا ته څنګه راغوم اچومه راشه خو راشه خوشې اسپتال دی زړګی مې روان دی بدر مې لاړو لاس خپلې سترګې لګومه چې حیران بشي دا ټوله دنیا بدل ځای زه راوړم شاهرخ خان به زه جوړوم شاهرخ خانو نعرې تکبیر الله اکبر إن الله وإن إليه راجعون يا الله صحیح معاف کړې یا الله صحیح معاف کړې په خبره پوهېږئ هلکه رنګینه اسې ما وی چې د ماسټر زموږ سره ډېر زیات بد ونه کړو مړه بد ماسټر صاحب خو موږ داسې د سکول نه وکړلو که نه لکه پرویز مشرف چې نواز شریف د پاکستان نه وکړلی و هغه څنګه وښیم درته او که نه راوګرځه ما ته وی سعودیې ته دې ورسولم
یو ډېر نه د کار ته پوښتنه کوم الکه ما دا خو څه ښکارېږي کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام राज में सब खैर है ना और क्या हाल चाल है बाबा हुक्म करो बाबा हुक्म करो क्या काम है हुक्म करो मेरा नाम रंगीन है जमानुम लवंगीन थे नमकीन नाम है बाबा हुक्म करो काम क्या है मंगला कार मार चाहिए अरे बाबा मेरा नाम गुलाब चालू है और कितना तालीम है तुम्हारा जी यो जमा और नीम दे अरे बाबा मेरी तो समझ में नहीं आता तुम्हारा तालीम होता तो फिर मैं जाकर साहब से बात करता मैं खुद मैट्रिक पास होके फिर यहाँ चौकीदारी करो जाओ बाबा कोटा को मैं जाओ तालीम वालीम करो सची जूती मणा दसवी तुम्हारा दाव है उफ उहे मची दसवी आओ कना दवे राखी से पस्तो खर्च बदे खबर शा न خوږی کېږي او نه ستړی کېږي په دې اپو کې د سپوړو کې دي اګر ته خو وژلم او خدایا د لوږې نه یې وژلم یاره لونګینه زه خو ډېر زیات وږی شوی یم او ستړی شوی هم یم نور به چېرته ځو یار مور به رابسې م کور کې ژاړي ستړی شوی نو زه څه وکړمه وږی شوی نو زه څه وکړمه ما وخوره ما غوسه کېږه مه ښه زمونږ په مذهب کې د شادوګانو خوراک حرام دی پیشنګړیا چې ما نه خورې نو راځه چې ځان له څه دیقاني وګورو دیقاني نور به چېرته ګرځو پرېږده مړه بې وقوفه دلته دیقاني نه مزدوري میلاوېږي مزدوري او دا څه کلی نه دی ښه کراچۍ ده کراچۍ ما ته چې بیا بې وقوفه ونه وایي که نه خیر به دې نه وي زه څه بې وقوفه خو نه یم ښه نو ستا څه خیال دی چې تا ته بې وقوفه نه وایم نو ولې ډاکټر کبیر خان سمیو د خوراک دی अरे वालेकुम सलाम क्या हाल है खान साहब अल्लाह पाक शुक्र है कल ना कल बगिलाम भयum वो तुम्हारा यार मामा कार मार चरता रहा था सर कार मार मजदूरी को अरे जीव शिगन है मनी कहता कार मार है कोई लूट गया है हाँ वाह कार बटू काम चाहिए इसको जाओ खान तुम्हारा उम्र अभी ये काम वाम का नहीं है जाओ पढ़ो लिखो तुम अभी बच्चा क्या काम करेगा नहीं तुम मला दिसो पण तालीम पसी लेकी दिली तालीम मग प्लान नाही करे ते कडे नोर बचर तर तू म्हणा मग कार दि रही बस मग नसू नोरा कार रागा कैसा कार वाई दामी की बदलम मिंजू तासो बम मिंजू चूल्हे मरतो ना यार अरे वो असं फक्त तो कमाओ अच्छा नहीं करा यार अरे वो खान उम्र बात सुनो नहीं हाँ वया काम चाहिए तुमको हाँ करे कार क्यों करे कार ला रहा गली अरे यार काम बहुत है यार अच्छा हमारा बात सुनो बैठो देखो कल हमारा गद्दे का रेस है ठीक है अभी तुमको हम थोड़ा देखा ये जाके हमारे गद्दे को खिलाफ नहीं उधर अगर फिर कल हमारा गद्दा जो है ना हवा में रेस करे राका सबै पे उसको मरा का रेजा मरा दामला सकार दे बस का मरा पचवन की औकार मेला उस गम ते नखरे के राजा सबै को ए रखलो होंगी ना सर को सर क्या यार पखरू मनिमला क्या सर स्कूल ली जुना कोम दा कर यार राजा मना सबै पे उसको मैं यार तो वासी बस पालतू जगह दिमाग की वले ता सब पता चल से कम खले तीन वाले का खरुना सकमी राजा मना ना खराजना अरे पठान
یا لکه لونګینه یا خوبه وې یا څه شربت وې نو سړي به پې څکولی و دا به پې څنګه څکو یار تازه ماړه زه ماړه چل راځي زه به پې اوس کوم ښه ته دا واخله دا چرس ته له په خوله کې ورکوم زه یې د لتې نه نسه مړه ده تازه ماړه اوس ته به د لتې نه ونسه ماړه ته یې له ورکوه دې خوله کې د لکۍ نه یې نیسه ګورې ښه او څنګه یې نسه شابه شاته لاړ شه ها ته خو هسې د خرو ستا دي ولې خوښ دې نه شو څه شابه هله به چې خورو وې مورې مړه شومه وې مړه شومه وې رنګینه مړه شومه وې رنګینه وې مړه شومه وې دا خو دواړه نه شو رنګینه غر په لکه وې اوچت لکه لونګینه خفه کېږه مړه خفه کېږه مه ګورې اوس ډاکټر هغه ځناورو ډاکټر دی که نه ډاکټر په شمدین هغه له به دې بولم ته جاړه مه خوله دې بند کړه مړه چوپ شه هېڅ څه هم لرې شي راځه مړه صبر وکړه ته جاړه مه او خدای پاکه دا ډاکټر دی او که جهنم منګت دی ورشي رنګینه ته وګوره مړه چې شي کېنه صبر ای خو داسې راټول پروت دی لکه سقاړې را باندې لنګور پیشو راټول پروت دي ته صبر وکړه زه ګورم چې دا څه شی دی ښه وایې ګوره یاره دل ډېر رامنې دا څه قیامت راغی کوم خر په لته وولمه ډاکټر صاحب خر ته نه خر دې په لته باندې ولې پرې ته وګوره علاج وکړه ګوره مې دې شکل یې څه جوړ شو ډاکټر صاحب را پاسه مه ژاړه چې شکل دې وران دی ډاکټر صاحب پاسي صبر نه پاسي ما ته ښکاري کې رنګینه ورشه را پاسه وایي مړ شوم الګ کسه چل دی ولا خر پلته وولې راځه شپاړس بیماریانو ما سره مې وستن ده راځه یو به خو کار کوي هلکه رایوله وایې خیال کوه رنګینه دا سړی مې په لته ونه وایي دې خر په داسې ځای وهلی دی چې هر څه یې ګډوډ کړي دي هلکه نوم دې څه دی زما نوم لونګین دی لونګین زما نوم ډاکټر پشمدین دی هلکه کوم ځای په خر په لته مالی په دې سپوږه دې په لته وولې هو د دې ځای خو ډېر غټ سپېشلیزم زه بچې په کوم ځای نه تر دې زمانې خیره نه په دې ځای لوڼې شي کوم ځای نه دړه دی ها په دې ځای دړه دی ما خو د لاهور کیس دی دا خو د پېښور کیس دی داسې ګرانه ستن به درنه جوړومه ډاکټر صاحب خو د زړه په جال نه دي را پرې نه دي خر په نته والی هر څه یې دنه هېر کړي دي که ما په نته وولي نو خانه به دې خرابه شي هې د جهنم پیشو دا سړی ناجوړه دی او تو څه کوي لګیا یې همیشه خوار شادو اوهو رانیجې شه لوکړې رانیجې شه زور د باندې ساه راواخله ته خو مړ کېدو والی زړه دې لیش دی خو سارمان به خو دې که نه خوله دې بند که بین دی اتنې ستنې به راغواړمه خو ډېرې ګرانې دي څه دې خیال دی راوغواړمه ووایه که نه ډاکټر صاحب موږ خو بېروزګاره یو موږ سره پیسې د کومې راغلې او که نه و خیراتیانو و زکاتیانو دا سپدل ما تاسو نه کلاو کړی دی کله څوک خره راولي کله څوک بیزې راولي څوک ډاکټر صاحب بېروزګاري دی که نه زما نوم ډاکټر پشمدین
هر چا ته مې دا زړه دی سپین بچو کار بدلوم وګورم او روزګار بدلوم وګورم تاسو فکر مه کوئ بچو راځئ خدای اعلان بدلوم وکړم او بچو کار بدلوم وګورم راځئ بچو راځئ زما نوم دی ډاکټر پشمدین دا اتلس بیماریانو مې یوه داستن نه مې دین نه مې سادین ټینشن نه کوه رنګینه وژنې مې اوهو کته مور زما نوم دی ډاکټر پشمدین هر چا ته مې دا زړه دی سپین اوهو کته نو زما په دوایي کې څومره اثر دی پخبله بیوشه شو نه بوشه ستا علاج ما ته لیک فراموشه دی هلکه ټیک یې او ټیک یم او شکر د خدای نو اوس به چېرته ځې بچو ډاکټر صاحب چلته بوځي نه خپه کاشته او نه را سره پیسې شته او بچو روزګار خو ما تاسو ته کتلی نه دی تاسو روزګار مونږ نه کتلی اوهو بچو روزګار دا دی چې ته به څښاک په وډو کې خرڅ کړې او دا نه چې دی نو زما سره په کلینیک کې کمپاونډر دی زما نوم د ډاکټر پشمدین هر چا ته مې دا زړه دی سپین یاره لالا هغوی اوس سهار سکول نه ځي هغوی چې یو ډاکټر سره دواخانې کې کار کوو هلته دواخانې ته به تلي یاره ما وی چې لږ ورته جوړ نه وم شمکۍ ته مې څه د پالیزم ګولی ویلی وو ما وی چې لږ ورته دا ملا مې ډېر ښه ده کراچۍ ده هوا داسې ده چې یاره ماته ښکاري چې هوا بدلېږي که څو هوا بدلېږي لالا د کراچۍ هوا په یو ځای نه وي بلکل زما په خیال دی دا بدن مې څه ډېر هډوکي دردونه کوي نو چې کور ته ځو چې زه ستړی رالم د کار نه او ته مور هم وکړې زه مور هم وکړم راځه دا د الله شان دی نو بلکل بس Mina mina, puri papa mina, puri papa, mi. Uaya, umuru muaya, pada di sarmani aku muaya. ودرګه چې نن د مازغه ولم چې عمر نه دي دمه کما ما خو دې ته ورته ما مور مله پلار مې بوډا دی غریب دی دوا مله ته کوي دا شی نه دی که زه ترې هېرېږم دا ټول هر څه واخله ستا شو وایې ته وره ما معاف کړه ما معاف کړه ما دا شی نه دی که زه ترې هېرېږم فرید اکبریا پام کوه خانجانه دا خو زمونږ د بدماشۍ زکات هم نه دی
ته د اکبریا ته زرولي بوځه او زمونږ علاقې ته وښیه ولې چې دی دې علاقې ته نوی راغلی دی او بل د دې علاقې سیچوم نوی دی ده ته زمونږ علاقه وښیه او زمونږ د بدماشي حدودو ته وښیه. تورم خان وروره ته هېڅ فکر مه کوه د دې علاقې سیچو ځای ما کولو بدماشي کوه تا د بدماشۍ کله نور هم مضبوطه شوه. ای ځنګلي پیسه دا تا زما پر ور څه د جراثیمو د ګن نه ډک فروټ خورولي دي تا ته دا پته نشته د ده 4 ښځې دي او 15 شوهاره دي دا به ستا پلار ساتي څه دا دې ما به دې هغې وایي ته 4 ورځونه وکړې ما څه خوړل نه دي او ما ورته وایي که نه که دا جوړه شي هغه ډاکټر په شمدین نه دی هغه ورته ما وخو ما هغه نه به راشي هغه د علاج وکړي ما معاف که دا خو زما نه دي دا خو دا ډاکټر په شمدین دي دا هغه موږ ته وایي خرڅوئ که نه او چې ماښام راځي زه به تا له دیاري در کوم چې خلک ناجوړه کېږي زه به ورته علاج کوم وګورې ته وګوره ماما دا د هغه دي زما نه دي ګورې هو دا خانه خراب خو چېرته بیمار شوی نه دی ولې چې دا خو په خپله د بیمارۍ کور دی او که زما رور ښه نه شو نو داسې به دې وچقوم. بدبخته مو خو د هغه په کپړو بدلولو شروع شو نن به له طرف ډاکټر په شمدین کپړې دی. څه شو خو ډاکټر په شمدین نن به زه تا ته ښیم چې علاج سړی څنګه کوي. تا زما پر ور خوته ګل مې د ګند او د جراثیم نه ډک فروټ خورولي دي تا ته دا پته نشته دا د تورم خان ور دی. لري شه دا دونه ما ډاکټر دی نن زه وژنم زه علاج به زه کوم او ماما دی ډېر ښه ډاکټر زما دا ورور ستا د ورور علاج به وکړي دی به ښه شي ښه راځه رکه تو دغلته سمله ته سمله زه ځم ستن راوړم ښه Longina sakta. ژوندی نه پرېږدم تاسو له ما رول د خروستن ولګوله تاسو ته خو پخپله د علاج ضرورت لکه لونګینه دا په څه سوچونو کې ولې د تورم خان بدماش نه ویرېدې څه نه یار څه سوچ دا کوم چې اخر دا خلک څوک پیادل روان دي څوک په ګاډو کې خیر په دو کې به سفر کوي او بیا سوچ دا کوم چې دا شاته مزار د چا دی چې دا خلک دومره دلته کې راځي یار دا څه خبره ده مړه
دا فرق دا صرف او صرف چې دی که نه دا تعلیم فرق دی. چا چې تعلیم کړلی که نه هغه ښه مزیدار ژوند تېري ځان ښه په قلاره. چا چې نه دی کړی هغه زما او ستا شانتې دا هغه شانتې پاتې شوی دی. الله 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 الله. دا پورې مزار چینی که نه ما ته ماسټر صاحب ویلي وو چې دا قائد اعظم مزار دی او دا تعلیم په طاقت باندې د انګریزانو پاکستان آزاد کړی او خبرې د تعلیم سره د وړوکیانو نه ډېر زیات شوق و او دا دومره ډېر خلک دې ته را روان دي که نه دا دې دپاره راځي چې دا ډېر ښه قاید و. یا الله ته یې وبخې پوه شوې که نه. الله الله دا ماسټر صاحب چې په تعلیم باندې دا دومره زور لګوي ما ته نن پته ولګېده. یاره خو رنګینه موږ خپل ژوندون هسې بېکاره تېر کړو. زه د دې نه پورته دا قسم کوم چې زه به هم داسې تعلیم حاصلوم څنګه چې دې سړي حاصل کړلی او ته که تعلیم حاصلوي نو راځه زما وروره چې دواړه لاړ شو او که نه حاصلوي نو زه درنه لاړم. د خدای په امان. الله 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 الله. لکه لونګینې چېرته ځو یار؟ زما او ستا خو مرګ او ژوند یو ځای دی چې ته تعلیم حاصلوې نو زه یې په سر کې حاصلوم او که نه یار زما هم تا سره دا لوز دی دواړه به یو ځای سبق ویو. رښتیا یا لکه لونګینې ته خو ډېر زیات هوښیار شو یار. مړه زه خو د پخوا نه هوښیار یم دا خو تا رانه بېوقوفه جوړ کړلی. راځي زه سکول ته مړه ماسټر صاحب خو موږ د سکول نه وښکلي یو. ولې تا ته یاد نه دی چې ماسټر صاحب موږ د سکول نه راوښکو هغه وایي چې تاسو ته کله د تعلیم قدر میلاو شو بیا راشئ زمانه د سکول دروازې ته هر وخت یې کولاو دي. ماسټر صاحب صحیح سړی دی مړه. خبره اوره یار ګوره که نه د دې مزار نه موږ ته څومره غټ سبق میلاو شو. راځه که نه یار دې مزار ته یو دړمه سلام وکړو او که نه رنګینه چې قائد اعظم د تعلیم په وجه باندې پاکستان آزادولی شي نو موږ د تعلیم په وجه باندې دې جهالت نه ځان نه شو وښکې. ولې نه یار راځه درته سلام وکړو. الله او جی رنگین او لونگین پکې نه راځي. دا د شګانن راځي.
ماسټر دې موږ معاف کړو تاسو تاسو رجا نه جوړه نه تاسو څنګه را لې تاسو خیر خدای ماسټر دې موږ معاف کړو وړي چې تا غواړي کړې دي خو الله په ستاسو سره لاوت کو چې او چې دا دې معاف نه کو او کله ماسټر دې رنګین دې کیا وای موږ خپل ټول وخت دې پالتو تیر کو ماسټر دې موږ معاف کړ ته په دې عمر کې تاسو خپل غلطي احساس وشو او که معافي غواړئ ځان چې دغه مور افلار نه غواړئ دا خو تاسو ډېر کړول دي او دا خو ډېره خوشحالي خبره ده چې تاسو ته خپل غلطي احساس وشو دا دې لکه د زور میراثي په ورځ کمبر راغسته لکه د زور میراثي په ورځ کمبر راغسته دی څوک یې ته ته ما نه پېژنې زما نوم تورم خان بدماش دی یا لکه ته خو تورم خان خو چې دا نه څوک دی چې د کولارانو د خلکو په فکر نه دي څوک دی دا زما رور فتح ګل دی پچا چې ستا زوی سقا پروت خورولې دي او بل زوی دې ته د خرو ستل لګولې ده خدای خاطر لکه دی خو له کوټې غلی که څنګه یې غلی کړمه دی ډېر سخت غوسه دی ډېره ترم خانه خفه کېږه مه یار موږ د رنګین او لونګین نه په خپله څنګه راغلي یو او اوس د انسانانو ژوند ته هغو ګوتې واچولې نو چې راشي موږ به یې کوږو ته خفه کېږه ما ښه ده ګیر نه د قربان شم دا خو ما ته اوس پته ولګېده ما خو وی چې دا واړه دي دا خو ما ډېر پناه ساتلي وو اوس په زه به ورته پته ولګوم ولې چې موږ خو په خپله زمانه انګریزان څه کړي دي لکه څنګه چې دا ډنډه نیغه ده نو هم لیونډین او رنګین داسې دي ماما رنګینه لونګینه سکول ته لاړه رنګینه لونګینه سکول ته لاړه یا الله ته خیر وکړي یا الله زما بچو باندې خیر وکړي یا الله زما معلوم شو موږ چې چېرته تللو هر سړي زموږ د تعلیم تپوس کړی دی ماسټر صاحب موږ خپل ونه پلارم ډېر ازاره ونیسو او ماسټر صاحب موږ به د دې نه پورته په سبق باندې ډېر زړه لګو او سبق به ویو دا تا سره لوز کوو چې بیا به شیطاني نه کوو او ماسټر صاحب شکر دی خدایا چې دا د سړي زامن شو شکر دی یا الله ستا لاک لاک شکر دا خو ډېر ښه وشو تعلیم د انسان لپاره ډېر ضروری دی تعلیم نه بغیر ژوند ډېر بیکار دی پاسه تر کوزه غونې پاسه مه جاړه دا هم د انسانانو ژوند سره ډېرې لږې کلي دي خوله دې بند کړه ماسټر صاحب ما معاف کړه زه به چاته غلطي سترګې کوم ماسټر صاحب انسان تعلیم نه بغیر څوک انسان ډاکټر جوړ شوی دی نن نه پورته ما سره لوز وکړه چې توبهدار کتونه نه کوي ووایه توبه وکړه که دړه نه الله نم توبه وکړه تعلیم دې اصل کو نو څه به جوړېږي عظیم به جوړېږي که نه کفرو ډاکټر به خو نه جوړېږي واه 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 ما ته معلوم دی ستا خدمت تا چې کوم انسانانو لکل دا خدمت ما ستا لیدل دی بس دا خوله دې راټوله که تعالی د خدای عقل درکړي خپله غلطي منو ډېره ښه خبره ده تاسو پوهېږئ زه څه وایم تاسو ته چېرته موږ ته قرآن دا شکایت نه دی کړی چې ما څوک وایي نو قرآن همیشه دا شکایت کړلی چې ما څوک عمل نه کوي دې وخت د عمل ضرورت دی موږ نن ټي وي دومره کوز یخی دی چې هغې ته د وړوکي لاس رسي او قرآن موږ دومره بره یخی دی چې هغې ته د چا لاس نه رسي هغه موږ صرف برکت لپاره یخی دی د عمل لپاره نو دې وخت د عمل ضرورت دی عمل باندې ژوند ښه کېږي او دې لپاره ضروري ده چې موږ ښه تعلیم وکړو او ښه تعلیم لپاره ضروري ده چې موږ خپل په وړو باندې خاص کر په جینکو باندې خپل تعلیم زور راوړو شو ماسټر صاحب چې تعلیم څومره ښه شی دی د هغه هوښیارانو خبره چې تعلیم
د تربیت نه بغیر نه لري وجودو جاهل نه تمه مه کړه د فلاح او د بهبودو. یاره ماسټر صاحب لالا صحیح وایي. موږ ټول عمر په غفلت کې او په تیرو کې عمر تیر کو. که موږ مسلمانانو د قرآن او د حدیث په مطابق زندگی تیرولې موږ به ولې دون تباو، ولې به دومره غر کو، ولې به په تیرو کو. ماسټر صاحب که کېدای شي نو موږ هم معاف کا. ما همیشه ستا مخالفت کړی و او ته خو ډېر کړولی وې او د نن نه بعد بدماشي بند او د جهالت خلاف جهاد شروع. زه به خپل په وړو باندې اعلی تعلیم کوم. یاد ساتئ زما وروڼو، دا ملک موږ ډېر په مشکله او ډېر په قربانیانو حاصل کړلی. دې ملک ته اوس د جاهلتوب ضرورت نه دی. راشئ دا چمن ښکلی کړو او دا چمن په څه ښکلی کېږي؟ په تعلیم باندې، خپل د سنت رسول مطابق زندگی تیرولو باندې، د خدای پاک اعمال باندې زندگی تیرولو باندې. نن چې کور په کور باندې د جهالت د تیارې پرتې دي، راشئ دا تیارې لرې کړو، راشئ چې الله وضو کړو. पाकिस्तान